بسم الله الرحمن الرحیم. دانن چې کوم درې مسجد را جمع شوي استا به شمول ګرځي کوم چې په ستر ښار ماکین سره راغون شوي یا دغه ټول قوم یا دغه ځوانونه دغه مشرونه او د مختلف سیاسي پارټي خلک دانن در جمع کول صرف یک مقصد وروړی دی چې په دا علاقه کې امن وي، سکون وي، وکشړی ژوند وي. یا دغه پراغون خلکو جمع شوی دی. حالانکه بله ورځ چې کوم یې د شکر خلکو راووته دوه درې کلي راواستل، یګې نه بعد دولته په مختلف ځایان شي دولته یوه تحصیلدار هم دا خبره کړله چې د هیڅ طرفه دا اعلان دی چې د شاول خلک ته راووځي، خو د شاول خلک ته د زره کولې بندیباس د راشن ویش کړی دی. او په دغه حواله سره دا خبره کېدلې چې څوک داسې ماټر در شریک و توپ در شریک و نو په دا باندې په شاول شي چې کوم موجوده خلکو د هر پارټۍ نه د سیاست نه د خلیزم نه ووتل. دا یې وویل چې موږ د شاول په خوره باندې د مستقل امن دپاره هر ناممکن کوشش کوي. ډېر د کور په کور وګرځېدل، علاقه په علاقه وګرځېدل، مشر ځون سره میلاو شو، په 27 تاریخ په دغې ګراوند ته راغلل او دولته دغدې جرګه شریک کړله، مختلف تجویزونه راغلل. خو اخر شي خبره رالنډول نور هم مشرونو موږ یوه خبرې کو، خو صرفه د موږ خپله پرېکړه چې موږ مشرونه د مسجدو مشرونو ته هم ورته په میدانه کښې شوله او دولته د دغې عوام مخکې موږ خپل فیصله دولته توس مخکې ږدي چې دا به دا فیصله وکړله چې مزید زه یې دغې طاقت نه لاره ویلې چې یو خو مې مجبوري دو علاقه مې د افغانستان سره لګېدلې دو، څوک ردرېمي څوک درېمي، چاته مې ماړی وروي چاته مې چای وروي. موږ دا واضح ښکاري چې پاکور پابوندي در خروځي موږ ته در خرورسېږي دوه درېیو نه تفاوت د مخکې پروته چې موږ ته راورسېږي. ماړی هم ورکوو، چای هم ورکوو، شپه هم ورکوو، خو دا نشه کولی چې ته زه وژغوره یا مزید مخکې زه تو ته بیا وطن پرېږده. په دا خبره باندې د شاول خلک اتفاق کړی دی. خو موږ بیا سول انتظامیه ته آرمي ته او د ایمنې د امپیه په ذریعه په ټیم شمي سره صرف موجود و دا پیغام عمر ورسوو چې مسجد کوم ته موږ دا اپیل دی چې موږ تجویزونه نه درکوي. موږ وته شاه خیبات خیل د ځون سره دا فیصله راوړېدو چې دا حکومت دا ریاست و دا اداره دا داس حماد نه کو چې دای مو ته رسنۍ نه راوړي، مو ته نولس درې استعمال کو، مو ته د کپن راوړي په خپله خوره شي چې زه مړ شم دا زه مرګی نه ګڼه. مو چې په ټانک په ډي ای خان په کراچۍ شي د لاپته افراد په نوم ورکوي، د رامر غونده خلک یې ورتکشنولی وي، د موشو د تورسارې په دا انتظار وي چې د مو دغه سړی دا ورور دا زیای دا مړ دی که ژوندی دی. نو بهتره دا دو چې توره د کور ولوي چې تقدیر یې راسره پیراوي چې مو یې قبر څلي وویني. دا د وطن شاخه فیصله دو او دا د میش دا پرېکړه دو کلکه کیسان دو او مسجد کوم ته دا اپیل وکړو په جرګه شم هم وکړو بل عرضم هم کړی دی. نن یې بیا هم دولته کي چې که په دا نه څه ښه تجویز در وړی وي همیش در مخکې که همیش دا اخېدینه فیصله دو د ټولو یو جهان مننه. شکریه.